که غواړئ چې د بدن دفاعي سیستم مو تل قوي وي نو دغه خبرې حتما عملي کړئ. لومړی، سالم خوراکي رژیم. خواړه د ژوند یوه خورا مهمه برخه ده چې په جسمي او روحي روغتیا مستقیم تاثیرات لري. دویم، د سټرس خپګان کنټرول. دوامداره سټرس لامل کیږي چې په بدن کې د سټریدو او کورټیزول هورمون زیات تولید شي. کله چې دغه هورمونونه زیات تولید شي د بدن دفاعي ځواک کمزوری کوي او د ناروغیو، میکروبونو، باکتریاوو او ویروسونو په مقابل کې د بدن مقاومت کمیږي. دریم، کافي خوب. کله چې ویده کیږو بدن د ځان په ترمیم پیل کوي. په همدې اساس آرام او کافي خوب د بدن دفاعي سیستم په پیاوړتیا کې مهم رول لري. د ښې روغتیا لپاره آرام خوب لازم دی. څلورم، منظم ورزش. ورزش په مزمنو ناروغیو د اخته کېدو ګراف کموي، لکه شکر ناروغي، د وینې لوړ فشار، چاغښت او د زړه ناروغۍ چې په نړۍ کې زیات وګړي له همدې ناروغۍ ژوند له لاسه ورکوي. پنځم، لکه الکولي او نشهیي توکي ځان ساتل. نشهیي توکي د بدن مقاومت له منځه وړي. هغه کسان چې زیات الکول څښي یا نور نشهیي توکي کاروي د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری کیږي.